ټي وي لیدونکو ستړي مشئ. زه نګین کارګر نن غواړم تاسو لپاره د ترمل بلانکټ یا فضایي کمپلو په اړه خبرې وکم چې دا د فزیک د کوم قانون په اساس جوړ شوی دي، ولې د ځمکې په سر کارول کیږي او څه وخت رامنځته شولې. په 2015 کال کې د پاکستان په زلزلې کې دا کمپلې په لوړه کچه وکارول شولې. همدارنګه د مدیترانې په ساحلو کې به تاسو لیدلي چې کډوال چې کله د بیړۍ نه راکته کیږي دغه کمپلې ورته ورکول کیږي، ځکه چې د دوی وجود سوړ شوی، په اوبو کې یخ شوی، نو دغه کمپلې د دوی د وجود د حرارت تعادل بیرته راګرځوي او دوی نورمال ته ساتي. همدارنګه تاسو به د لري نه لیدلي چې دغه کمپلې د لري نه ځلیږي په دغه سواحلو کې. نو ارتستانو د دې نه د خپل فن لپاره هم استفاده کړې ده. دا د ساينس یو لوی لاسته راوړنه و چې بشریت ته ډیر خدمت وکړو او تر اوسه هم په ایمرجنسي حالاتو کې یا په بیړني حالاتو کې دغه کمپلې کارول کیږي. فضایي کمپلې یا ترمل بلانکټ په 1901 کال کې کله چې د ناسا فضایي لابراتوارونه د قطب د ګرموالي لامل په مشکل کې شنو، د دې د سفینو د تودوخې کچه ډیره لوړه او ښکته کېدله. نو فضانوردان په دې فکر کې شو چې دغه تودوخې زهري غازات تولیدوي شي، د دوی خوراکي توکو زیانمنوي او د حرارت لوړه درجه دوی ته حیاتي مشکل جوړوي. نو د قطب تودوخې د انتقال د مخنیوي لپاره دوی د ځمکې سره تماس کې شول او حالته په امریکا کې دوی د یوې انجینری کمپنۍ سره په تماس کې شول چې دغه سي یو ورقه شیټ یا بلانکټ دوی جوړ کړي چې د حرارت راتګ نه د سفینې منځ مخنیوي وکړي. دا د فزیک د ترمودینامیک قوانینو په اساس جوړ شوی دی، یعنی په لومړي قانون کې ویل شوی دی چې حرارت یو انرژي ده. په دویم قانون کې ویل کېږي چې حرارت یو بل ته انتقال کوي، یعنی هغه انرژي هیڅ وخت له منځه نه ځي او دغه انرژي کولای شي د یو سیستم نه بل سیستم ته انتقال شي. نو په دې اساس په دغه قانون باندې دوی دغه شیټ جوړ کړ. دا د څه شي نه جوړ شو؟ د پلاستیک او د الومینیم د فلزاتو ذراتو نه جوړ شول چې یو مخې تودوخې ساتي، بل مخې تودوخې منعکس کوي. همدارنګه د جګړې په محل کې بعضې سرتیرو ته دغه کمپلې ورغوستل کیږي، ځکه چې د جګړې په وخت کې د دوی کله چې وینه وبهیږي نو حرارت یا تودوخې د وجود کمیږي او د دې سره د دوی وجود سړیږي. نو په دې حالت کې دغه کمپلې دوی ته ورکول کیږي چې د دوی د وجود د تودوخې هغه حالت یعنی طبیعي درجه برقرار وساتي. دغه کمپلې یو مخ حرارت ساتي او بل مخ حرارت منعکس کوي، چې دا د هغه حرارت چې ساتي یا هغه مخ چې حرارت منعکس کوي دا هغه کمپنی چې دا تولیدوي د هغې پورې مربوطه او په لیبل به یې لیکلي وي. همدارنګه چې مې ویل دا د پلاستیک او الومینیم د فلز د ذراتو نه جوړه شوې ده. الومینیم یو ډیر ارزانه فلز دی چې زه په راتلونکي ویډیوګانو کې تاسو لپاره د فلزاتو باره کې هم ویډیو جوړې کوم چې په پیریوډیک ټیبل کې دا څرنګه فلزات موجود دي او زموږ په ژوند کې څنګه رول لري. همدارنګه تاسو که سوال لرئ، پوښتنه لرئ، د ویډیو لاندې موږ ته لیکلی شئ. زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ او خپل دوستانو سره یې شریک کړئ. هیله لرم دا ویډیوګان تاسو ته ارزښتمنې اوسي. ستاسو د فیډبک په هیله.